د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د ننګرهار ولایت ملکي هوایي ډګر د 20 کلن ځنډ وروسته د کورنیو پروازونو لپاره چمتو شو. دا خبر د ننګرهار د ملکي هوایي چلن رئیس انجینر رحمت الله شجاع باختر خبري اژانس سره کړی ده. نوموړي ویلي د ننګرهار هوایي ډګر چې په 1986 میلادي کال کې جوړ شوی په بیلابیلو دورو کې فعالیت کړی چې 20 کاله وړاندې د بهرنیانو د راتګ سره زموږ هیواد ته هوایي ډګر د ملکي پروازونو په برخه کې د فعالیت څخه بند پاتې شو چې د اسلامي امارت د راتګ سره سم دغه میدان د ملکي برخې د رغولو چارې پیل شوي چې له نیکه مرغه اوس یاد میدان ملکي برخه د خلکو د خدمت لپاره یو ځل بیا چمتو شوی. د اسلامي امارت د مشرانو په همکارۍ او د یاد میدان د ټولو کارکونکو صادقانه هلو ځلو ټولې اړینې برخې یې ترمیم او له سره ورغول شوې. هغه برخې چې بیا رغولو ته اړتیا لري د هغې لپاره هم د مشرانو سره خبرې شوي. هغوی ډاډ راکړی چې پاتې برخې به هم ورغول شي. شجاع وویل اوس په اونۍ کې 3 پروازونه د ننګرهار د ملکي هوایي ډګر څخه د هیواد یو شمېر ولایتونو ته ترسره کیږي چې دغه پروازونو کې د ختیځ زون د مؤسساتو کارکونکي انتقالیږي. نوموړي وویل چې په تیرو 8 میاشتو کې د ننګرهار د ملکي هوایي ډګر څخه 16 ځلې داخلي پروازونو کې 822 کسانو ته د انتقال او تګ زمینه برابره شوې. نوموړي ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې د ننګرهار ملکي هوایي ډګر ټول کارکونکي مسلکي دي چې د لیسانس او ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي. بل لوري ته د ننګرهار د هوایي ډګر کې د فاتح ځواک مرستیال مولوي کفایت الله وویل د اسلامي امارت مجاهدین خپل خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه برخه کې به د خپل خلکو لپاره صادقانه خدمت وکړي.